عیسایت چې کوم دی نه دا په دنیا کې د آبادۍ لحاظ سره د ټولو نه غټ مذهب دی او نن سبا د دوی د دنیا په آبادۍ کې پرسنټیج کې چې کوم دی 31% سره د اسلام چې کوم دی 25% سره لکه مطلب دا دی چې د دنیا هر سال ورم سړی چې کوم دی مسلمان دی غیر مذهبي چې کوم دی نه دا درېیمه غټه ډله ده عیسایانو او مسلمانانو پسې هغه خلک چې هغه they are not affiliated to any religion they are 15% داسې 15.9% هندو مذهبونو کې درېیم غټ مذهب دی ډلو کې څلورم نمبر باندې دی ادام تقریبا 15% کې دي دې پسې بودھ مت چې کوم دی نه آبادۍ لحاظ سره 6% دي د دنیا او دا په 20 نمبر باندې دي اوس دا پرسنټیج کې چې کوم دی نه د دې آبادي په دنیا کې څومره جوړیږي د دنیا په کم 8 ارب آبادۍ کې 2.1 ارب لوگ چې کوم دي نه دا کرسچینز دي اسلام مسلمانان چې کوم دي دا 1.9 ارب دي غیر مذهبي چې کوم دي نه دا 1.1 ارب دي لکه 1 ارب 10 کروڑ 1 ارب 12 کروڑ داسې او دک شان د هندوانو دک شان دي لګونده کې کم دي 6% سره دی چې کوم دی 60 کروڑ جوړیږي تقریبا یهودیت چې کوم دی یهودي مذهب په دنیا اهم مذهب دی چې د موسی علی السلام امتیان د ځان شمار کو نو خو آبادۍ لحاظ سره یهودیان ډېر زیات کم دي هغوی د 2 کروڑو نه هم کم دي دک شان سکان چې کوم دي چې د انډین پنجاب کې دي نو سکان چې په دنیا کې تک 3 کروڑ سره لګبګ دي نو څو مذهبونه داسې دي چې لږ لږ مشهور دي فالو کیږي خو آبادۍ کې دومره ډېر نه دي دې طرف ته اوس ګورئ چې کوم دی نه مذهبي خلک دا د 2012 یو رپورټ دی یو سټډي شوی دی د هغې مطابق چې کوم دی چې دی د خلکو نه تپوس کړی دی د هغې کې په دنیا کې مذهبي خلک تقریبا 60% دي مذهب سے لا تعلق خلک چې کوم دی نه 23% دي 23% خلکو نه چې دی تپوس کړی نو هغوی ورته ویلي و چې د موږ مذهب سره وابسته نه یو مذهب سره وابسته نه یو نو داسې خو نه ده ګوره د دې پلار نیکه خو به یو مذهب سره وو خو اوس نه نو اوس ګورئ داسې کار دی چې په دنیا کې لکه تیزۍ سره دغه خلک او دغه آبادي سیوا کېږي کم خلک چې یو مذهب سره هم تعلق نه لري نو د مذهب نه لرې کېدو والا خلک چې کوم دی دا ډېر دی او دغه شان هغه دهریه ایتیسټ ورته په انګلیش کې وایي نو یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے نو چې خدای هم نه مني نه دا خلک چې کوم دي دا په دنیا کې 13% دي او 13% ګوري څه لګه آبادي نه ده دا مطلب دا دی د دنیا په کم 8 ارب آبادۍ کې چې کوم دی نه دا خو 60-70 کروڑ خلک جوړیږي چک ریپبلک چې کوم دی دا ماده کې راځي عمر کې چې لیکلي دي ګوري دا داسې دي چې دا چک ریپبلک 78% خلک وایي دلته چې کوم دی یو مذهب سره تعلق نه لري شمالي کوریا کې 71% خلک یو مذهب سره تعلق نه لري استونیا کې 60% د یورپ یو وړوکی ملک دی جاپان کې هم 60% خلک یو مذهب سره تعلق نه لري او چاینا کې چې کوم دی دا 50% 51% دي انډونیشیا چې کوم دی مسلمانانو آبادۍ کې د ټولو نه غټ ملک دی دلته د ټولو نه زیات مسلمانان دي تقریبا داسې 23 کروڑ مسلمانان دي پکې پاکستان په دویم نمبر دی دلته کې 21.5 کروڑ دي بھارت چې کوم دی 20 کروڑ سره په 3 نمبر باندې دی او بنگلاديش چې کوم دی 17 کروڑ داسې سره یا 16 کروڑ سره په 4 نمبر باندې دی نو دې کې دا یو خبره هم تاسو درا کلیر شي چې ډیر خلک را اوس هم چې کوم دی دلته کې دا وایي چې انډیا کې د پاکستان نه زیات مسلمانان دي نو دا خبره غلطه خبره ده انډیا کې د پاکستان نه مسلمانان کم دي اگر چې لږ کم دي لکه داسې برابر غونډه کې دي خو بیا هم کم دي